السلام علیکم ورحمت الله. په دې ویډیو کې به تاسو ته ښایو چې دې ځوان خپل پلار په دې خاطر وواژه چې د پبجي گیم کولو په خاطر یې پیسې نه ورکولې. سلامونه او نیکې هیلو دوستانو، د ټیک هاشمي چینل ته ښه راغلاست. تاسو نه هیله کوم چې ویډیو تر اخره پورې وګورئ او دا ویډیو لایک او شیر کړئ. شیر په دې خاطر کړئ تر څو نورو ته دا پند وګرځي. په هندوستان کې یو زوی خپل پلار په دې خاطر وواژه چې د پبجي گیم کولو په خاطر یې موبایل ریچارج کولو ته پیسې نه ورکولې. 21 کلن ځوان چې د هندوستان د بنگلور ښار کې اوسېده، هغه وخت خپل پلار وواژه چې خپل پلار به یې د پیسو غوښتلو په خاطر ډیر ځوراوه او زوی اخره کې په دې بریالی شو چې خپل پلار ووژني. 21 کلن ځوان چې په الکتریکل انجینرینګ کې ډیپلوما هم درلوده، دنده یې نه درلوده او همیشه به د پبجي گیم کولو په حال کې و. همیشه به یې پبجي کې ځان مصروفاوه. پبجي چې یو ډیر مضره گیم دی، نن سبا ډیر ځوانان یې له کاره وایستلي او زیاتره ځوانان دې خاطر درس هم نه وایي چې دا گیم یې انسټال کړی ده او خپل وخت ټول وخت دې کې ضایع کوي. او متاسفانه چې په افغانستان کې هم ډیر ځوانان دا گیم لوبوي. دا گیم ډیر نقصانات لري. لومړی نقص یې دا ده چې وخت ضایع کوي. دویم نقص یې دا ده چې تاسو پیسو نه خلاصوي. مجبور یې تاسو دې ته 3G یا 4G انټرنیټ تیز انټرنیټ ولرئ، ځکه دا په ورو انټرنیټ باندې کار نه کوي. 21 کلن ځوان هغه وخت خپل پلار وواژه چې د پبجي گیم کول په خاطر یې پیسې نه ورکولې. 22 کلن پلار چې تقاوت یې اخیستی و او دنده یې نه درلوده او د خپل زامن او د خپل میرمنې په خاطر یې ژوند ترسره کاوه، ووژل شو. د زوی دغه ناوړه عمل د پلار ژوند واخیست. پولیس وایي چې دغه ځوان 21 کاله عمر لري او الکتریکل انجینرینګ کې ډیپلوما اخیستې ده او متاسفانه وظیفه یې نه درلوده او همیش به په دغه گیم کې مصروف و او اخر دا چې د خپل پلار ژوند یې واخیست، هغه هم د یو گیم په خاطر. پبجي په نوم ده. پبجي یو داسې گیم ده چې نن سبا ډیر ځوانان یې بېلارې کوي او وخت یې ضایع کوي. 21 کلن ځوان هغه وخت خپل پلار وواژه چې لومړی خپل مور له کوره وویسته او وروسته یې په چاړه د خپل پلار ستونی سیرې کړ او د چاقو په واسطه یې مړ کړ. پبجي یو ډیر مشهوره آنلاین گیم ده چې د انټرنیټ په واسطه کار کوي. انټرنیټ نه بغیر هغه څوک نشي لوبولی. داسې زیاتره ځوانان په هند کې دا واقعیت شوي دي چې سږ کال تقریبا 100 نه ډیر ځوانان صرف د پبجي گیم په خاطر دوی ژوند له لاسه ورکړی ده. نو تاسو نه هیله کیږي چې دې گیم څخه ځان وژغورئ، ځکه یو خو مصارف ده، بل وخت ضایع کول دي. دې په ځای چې خپل درسونه ووایئ، خپل دندې ترسره کوئ، په دې گیم کې ځان مه مصروفوئ. نو هیله کوم چې دا ویډیو شیر کړئ تر څو نورو ته ورسیږي او د دې څخه پند واخلي او دغه لوبو څخه ډډه وکړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب او فیسبوک کې زموږ پاڼه لایک کړئ.